قدرمنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د نن ورځې مهمې پیښې تازه او ډېر لنډ خبرونه. کوژده له قطر نه پاکستان ته د اوربند په موخه د طالب قوماندانانو د قناعت لپاره تللي 4 کسیزه طالب پلاوي مشر مولوي خیر الله خیرخوا بله کوژده کړې ده. نوموړي په ایران کې میشته افغان کډواله د خپل ژوند ملګرې کړې ده. د خیر الله خیرخوا د نوي خسر کورنۍ د هرات ولایت اوسیدونکي او په ایران کې د مهاجرت ژوند کوي. 2020 کال د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یا یونیسف وایي د 2020 کال پر لومړۍ ورځ په افغانستان کې 3511 ماشومان زیږیدلي دي. یا د اداره همداراز خبرداري ورکوي چې د ځینو نورو هیوادونو په ګډون په افغانستان کې د نوي زیږیدلو ماشومانو ژوند له ستونزو سره مخ دی. غني ولسمشر د حکم له مخې الهام عمر هوتکی د ولسمشرۍ ریاست د چارو ادارې د سرپرست او ملي تدارکاتو د نظارت کوونکي په توګه وګمارل شو. له دې مخکې عبدالوحید قتالي د ولسمشرۍ ریاست د چارو ادارې د رئیس په توګه دنده ترسره کوله. ملګري ملتونه د افغانستان بانک غواړي چې په هیواد کې ټولې صرافۍ د پولي خدمتونو شرکتونه شي، چې له دې سره به ټولې صرافۍ د پولي خدمتونو په شرکتونو بدل شي. د افغانستان بانک وایان شریف الله شګیوال وایي د صرافۍ په سیستم کې ژور بدلون راتلونکی دی او خدمتونه به یې معیاري هم شي. سامسونګ غواړي د مصنوعي ځیرکتیا داسې سیستم نندارې ته وړاندې کړي چې د شرکت په خبره د انسان غوره ملګری یا ځایناستی بلل کېدای شي. غزني حکومت له ننګرهار او خوست وروسته په غزني ولایت کې د کالدارو په چلیدو بندیز لګوي. د غزني والي وحید الله کلیمزي له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په پاکستاني روپۍ باندې راکړه ورکړه غیر قانوني ده، ور چا سرغړونه وکړه نو قانوني چلند به ورسره وشي. ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ټولو ثبت شویو شکایتونو ترڅنګ به د هغو 3000 رایو جنجالي رایو په تړاو هم پریکړه کوي چې له اشرف غني پرته ټولو نوماندانو د ابطال غوښتنه کړې ده. که څه هم پخوا دغه کمیسیون ویلي و چې دغه شمېر رای به ونه شمېري، اوس ټینګار کوي چې په تړاو به جدي څېړنه وکړي. دینی عالمان کندهار ته د سولې په ملاتړ راغلي دینی عالمان وایي غوښتل یې د سپین بولدک له لارې د ډیورند کرښې هغې غاړې ته لاړ شي او د طالبانو د کوټې شورا له غړو سره وویني، خو پاکستان اجازه ورنه کړه. د افغانستان د بېطرفه علماو په نوم د سولې دغه کاروان چې شمېر 30 تنو ته رسیږي تللی و. کندوز ولایت کې د شپني دولتي پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي څخه 132 تنه محصلین فارغ شول، خو یو محصل چې د پوهنتون په وروستي کال کې د وسلوالو له لوري په شهادت رسېدلی و، د هغه پر ځای د هغه کوچنی پوهنتون سند ترلاسه کولو په موخه یادو مراسمو ته راغلی و چې د کندوز والي له لوري په خپلو لاسونو یاد سند ورکړل شو. په کابل ښار کې د قلملار ټولنې له خوا د چاپیریال پاک ساتلو په موخه کمپاین پیل شو چې پکې لسګونو ځوانانو برخه اخیستې ده. دغه کمپاین نن د مرغومي په 12مه د کابل له نوي ښار څخه پیل شو او د یادې ټولنې غړي پر دوکانونو، سرایونو او مارکیټونو وګرځېدل. تایوان کې د یوې پوځي الوتکې د لوېدو پیښه کې پوځ د لوی درستیز په شمول څو نور کسان وژل شوي دي. د بي بي سي انګلیسي څانګې د تایوان د دولتي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د پیښه کې لوی درستیز له 8 نورو کسانو سره یو ځای وژل شوی. د سرچینو په خبره بلیک هاک پوځي الوتکه د هوا د خرابوالي له امله رالوېدلې ده. هلمند د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د سمون په نوم د یوې سیمهیزې راډیو همکار سفر محمد اتل د نامعلومو کسانو له لوري وژل شوی دی. د فراه ولایت شورا غړي وایي چې مخابراتي شبکې په دې ولایت کې د 3 میاشتو راهیسې فعالیت کم کړی او په یوه شپه او ورځ کې یوازې 4 ساعته فعال وي. له هغه وروسته چې په کابل کې د امریکا سفیر جان بس د یو ټول شموله حکومت په جوړولو ټینګار وکړ، ارګې په وړاندې خبرګون کې ویلي چې په واک کې د نورو ډلو ورشریکولو د راتلونکي ولسمشر صلاحیت دی. زلمی خلیلزاد په کابل کې د امریکا د سفارت یو ډیپلوماټ ویلي د افغانستان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد به تر راتلونکي 3 ورځو د طالبانو له استازو سره د تاوتریخوالي کمولو په اړه د خبرو لپاره قطر ته ولاړ شي. کرنې د اوبو لګولو وزارت وایي چې سږکال د تیر کال په پرتله په هیواد کې د پنبې حاصلات 20% ډېر شوي دي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمي په ژواک خبري اژانس ته وویل تیر کال په افغانستان کې د پنبې تولید کچه 50450 ټنه وه.
قانون وزارت د قانون او پټرولیم وزارت مسولین د دې ترڅنګ چې له برېښنایي سیستم سره د 15 ولایتونو د نښلیدو خبر ورکوي وایي که له دې وروسته د قانونو د پروسس شرکتونه د مدني موادو د پروسس جواز ونه لري تړل کیږي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو خبرونو څخه هره شپه هره ورځ ځان خبر کړئ زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. مننه له توجه نه مو